سلامونه مې ومنئ ګرانو ملګرو او ګلونو محصلینو. راځو د پروګرامینګ بنسټونو 25م لیکچر درس ته. په دې لیکچر درس کې موږ تاسو د کنډیشنل انسټرکشنز پاتې برخه مطالعه کوو. یا نن ورځ nested if else nested multiple if او nested multi if وایو. اصلا د nested instructions د کانسپټ په هکله باندې خبرې کوو چې nested instruction یې څه معنا. که تاسو فکر کړی وي په تیر درس کې مو هم وویل چې nest معنا ځاله، په انګلیسي کې nest د ځالې په معنا ده. nested یعنی ځاله شوی، یعنی یو شی راخلو بل شي کې موږ ځاله کوو، یا ځینې خلک جاله ورته وایي. مرغۍ چې پکې اوسېږي هماغسې، یعنی د یو شي په منځ کې یو بل شی منځ ته راوړو. نو nested کانسپټ موږ سره زیات استفاده کیږي. موږ nested if لرو چې د یو if په منځ کې بل if منځ ته راوړو. همدارنګه nested if else لرو، nested multi if لرو، nested multiple if لرو. څومره کنډیشنل انسټرکشن چې موږ تاسو مخکې ویلي دا ټول موږ کولی شو چې nest کو، nested structure یې منځ ته راوړو. لکه په مخکې درس کې تاسو وکتل موږ تاسو nested switch استفاده کړلو، یعنی یو سویچ په منځ کې مو بل سویچ استفاده کړو، بل سویچ مو منځ ته راوړو، بل سویچ structure مو جوړ کړلو. نو راځو عملی مثال ته یې پروګرام کار کوو. لومړی به یې سیو کړو nested concepts.c دا یې فایل نوم کوو او د هغې څخه وروسته راځو include stereo.h او main function لیکو او د هغې نه وروسته starting brace او ending brace ورته ورکوو. اوس راځو موږ او تاسو یو مثال کار کوو. مثلا داسې مثال کار کوو چې انټیجر نمبر 1 یو وریبل اخلو او نمبر 2 بل وریبل اخلو. اوس وایو چې enter two values او نوی لاین ته راځو. د سکانې په واسطه باندې دوه قیمتونه ترلاسه کوو، %d او %d، address of number 1 او address of number 2. دوه قیمتونه مو ترلاسه کړل. اوس دواړه قیمتونه چک کوو. وایو که چیرته نمبر 1 مثلا لوی و له لسو څخه، صحیح ده؟ نو دا کنډیشن که چیرته صحیح شو، د هغې څخه وروسته دویم کنډیشن چک کوو، یعنې د هغې څخه وروسته نمبر 2 چک کوو. نو د دې اف په منځ کې موږ اړتیا لرو چې یو بل اف جوړښت منځ ته راوړو. همدې ته موږ تاسو nested اف وایو. یعنې کله چې دا کنډیشن صحیح کیږي د هغې څخه وروسته باید دا بل کنډیشن چک شي. اف که چیرته نمبر 2 لوی اوسېږي له لسو څخه مثلا، یا داسې کوو چې له صفر څخه یې لوی نیسو چې مثلا مثبت عدد صرف چک کړو. که چیرته نمبر 1 هم له صفر نه لوی او نمبر 2 هم له صفر نه لوی وي، نو معنا دا چې دواړه نمبرونه مثبت دي. نو څه به وایو؟ both numbers are positive. دا مسیج موږ ته ښکاره کړي. اوس ګورئ موږ یو اف مکمل جوړښت راواخیستو، مکمل سټرکچر مو راواخیستو، د بل اف په منځ کې مو ځای په ځای کړلو. یعنې دغه اف که چیرته دې ته اوټر اف ویل کیږي، بیرونی اف ته ده اوټر اف، او دې ته انر اف ویل کیږي، یعنې داخلي اف ته ده. موږ سره که چیرې د انر اف کنډیشن په هغې وخت کې چک کیږي چې اوټر اف صحیح شي، یعنې لومړی نمبر 1 چک کیږي. اوس که چیرې نمبر 1 له صفر څخه کوچنی اوسېږي اصلا نمبر 2 نه چک کیږي، اصلا د کنډیشن ته راځي نه، اصلا د سټرکچر ته راځي نه، اصلا دا مسیج نه ښکاره کیږي. یعنې د دغې اف په باډي کې چې څومره شیان دي چې صرف یو لاین ده، دا یو پرنټ اف ده، دا په هغې وخت کې اګزیکیوټ کیږي، په هغې وخت کې ښکاره کیږي کله چې هم انر اف صحیح شي او هم اوټر اف صحیح شي. که چیرې لومړی نمبر 1 له صفر څخه لوی شو اتومات په نمبر 2 ته راشي، دا کنډیشن به چک کړي، ځکه موږ د دغې اف په باډي کې همدا کوډ ورته لیکلی ده. نو دغې ته موږ تاسو انر اف وایو، داخلي اف ده، او دې ته اوټر اف وایو. همدغې جوړښت خپله موږ تاسو د nested اف جوړښت وایو، nested اف. راځو سیو کوو یې او رن کوو یې. راځو cmd
د هغې څخه وروسته GCC د فایل نوم مو ده nested concepts -oo. پروګرام مو کمپایل شو، کوم ستونزه نه لري، رن کوو یې. enter two values مثلا 10 او 20. both names are positive. اوس لومړی نمبر 1 چک شو، سمه ده. نمبر 1 له 0 څخه لوی ده یا لوی ده، اتومات پروګرام اگزیکیوټر نمبر 2 ته راځي، دغه دویم اف کنډیشن چک کوي. نمبر 2 هم له 0 څخه لوی ده یا لوی ده، دا مسیج ښکاره کیږي، سمه ده. اوس ګورئ که چیرې نمبر 1 مو له 0 څخه لوی نه وي، مثلا نمبر 1 ورته ورکوو -1 او نمبر 2 ورکوو 230، هیڅ هم نه ښکاره کیږي، ځکه چې نمبر 1 مهم دی موږ سره. نمبر 1 چې هغه شي، نو که نمبر 2 له 0 څخه لوی هم وي کوم په درد نه لګیږي، ځکه چې اصلا دا کنډیشن نه چک کیږي. او که چیرته مثلا نمبر 1 100 اوسیږي او نمبر 2 مثلا -3 اوسیږي، بیا هم څه نه ښکاره کیږي. یعنی اوس موږ سره دواړه کنډیشن چک کیږي په دغه دویم حالت کې. نمبر 1 له 0 څخه لوی دی ځکه 100 ده، کنډیشن صحیح شو، راځي د دې اف منځ ته، دا بل کنډیشن چک کوي. اوس both names are positive، دغه څخه وروسته بیا مسیج ښکاره کیږي. دا چې اوس دا کنډیشن غلطه نو مسیج نه ښکاره کیږي. راځه دلته یو بل مسیج زیاتوو، داسې مسیج number 1 is positive. که چیرې تنها نمبر 1 پازیټیو وي، اوس موږ سره همدا مسیج ښکاره کیږي چې نمبر 1 is positive. صحیح ده. نو راځو پروګرام اوس کمپایل کوو، د هغې څخه وروسته یې رن کوو، مثلا ورته ورکوو 100 او -4. اوس ګوره صرف نمبر 1 is positive مسیج ښکاره شو، اما که چیرې دواړه نمبرونه پازیټیو کیږي 100 او 200، نمبر 1 is positive both names are positive، دې ته هم راځي د دویم اف ته. نو دې ته موږ تاسو nested if جوړښت وایو. nested if else یعنی دا منځ کې چې کوم اف ته دې ته else هم ورکو. اوس که چیرې نمبر 2 له 0 څخه لوی نه وي، هیڅ مسیج موږ ته نه ښکاره کیږي، موږ else ورته ورکوو. که چیرته نمبر 2 له 0 څخه لوی نه وي، باید موږ ته ووایي چې نمبر 2 is negative، ځکه دا به نیګیټیو اوسیږي. اوس راځو چې کوو یې پروګرام کمپایل کوو او د هغې څخه وروسته یې رن کوو، مثلا 100 او -2. نمبر 1 is positive، نمبر 2 is negative. صحیح ده. دلته راځو /n ورته ورکوو چې یو څه صحیح ښکاره شي. دلته به هم یو /n ورته ورکړو. اوس راځو پروګرام مو کمپایل کوو. اوس تاسو ګورئ مثلا 100 او -3. نمبر 1 is positive، نمبر 2 is negative. او که چیرته 100 مثلا که چیرته 100 او 200 قیمتونه ورکو، نمبر 1 is positive both names are positive، نو دواړه میسیجونه یې موږ ته ښکاره کړل. د else پارټ ته رانغللو، د اف پارټ څنګه شو ایګزیکیوټ شو. اوس که چیرې نمبر 1 د موږ سره نیګیټیو اوسیږي، نو هیڅ هم موږ ته نه ښکاره کیږي. مثلا منفي پروګرام رن کوو -4 او 56، هیڅ نه ښکاره کیږي، ځکه دا اف کنډیشن غلطیږي، د په منځ کې چې هر څه دي ټول سکیپ کیږي. نو دا اوټر اف هم باید ایلس ولري، دا ایلس د دغه انر اف لپاره ده، د اوټر اف هم باید یو ایلس ولري. په دې ځای کې اوټر اف ته هم یو ایلس ورکوو، ورته وایي چې نمبر 1 is negative، دا مسیج موږ ته ښکاره کړي. ساري راځو پروګرام مو کمپایل کوو، مثلا -2 پروګرام کمپایل کوو -2 او 450. نمبر 1 څنګه د نیګیټیو، د نمبر 2 هم نه ښکاره کیږي. نو د ایلس په منځ کې موږ کولی شو بیا اف هم ورکړو، تر څو نمبر 2 د ایلس په حالت کې هم موږ تاسو چک کړو. دلته ورته ورکوو اف که چیرته نمبر 2 لوی و له 0 څخه، نو موږ ته دې ښکاره کړي چې نمبر 2 is positive. صحیح ده. دا مسیج موږ ته ښکاره کړي. ایلس که چیرته داسې نه و، موږ ته دې ښکاره کړي چې نمبر 2 is نیګیټیو، دا مسیج دې ښکاره کړي. اوس پروګرام تقریبا تکمیل غوندې شو. که چیرې بیا کمپایل کړو، اوس هر حالت کې راځي، مثلا ورته وایي -10 او 23. نمبر 1 is negative، نمبر 2 is positive. ګورئ کله چې نمبر 1 دلته چک شي،
دا کنډیشن مکمل غلط شو. دا ټول باډي سکیپ کوي ایلس ته راځي. نمبر 1 از نیگیټیو اتومات د میسج موږ ته ښکاره کړو. دغه څخه وروسته بل اف مو ورکړی انر اف ته. که چیرته نمبر 2 له 0 څخه لوی و، چوز له 0 څخه لوی 23 ده، نو نمبر 2 از پازیټیو اتومات موږ ته دا میسج ښکاره کړي. او که چیرته داسې نه اوسېږي یعنی -4 مثلا -5 نو نمبر 1 از نیگیټیو نمبر 2 از نیگیټیو، یو ځل به د ایلس ته راشي دا میسج به ښکاره کړي، بیا به د بل ایلس ته راشي دا اف به هم غلط شي دا بل میسج به ښکاره کړي. نو دې ته موږ تاسو د نیسټډ اف جوړښتونه وایو، یعنی د یو اف په منځ کې بل اف، د یو ایلس په منځ کې بل اف ایلس جوړښت ورکوو. کولای شو د دې هر یو په منځ کې نور کنډیشنونه هم ورکوو. دا که چیرې تاسو موږ صرف دوه قیمتونه چک کړل صحیح ده، تاسو اسایمنټ دا ده چې تاسو به په همدغه طریقه باندې د نیسټډ اف په جوړښت باندې تاسو به 3 قیمتونه چک کوئ یا به هم 4 قیمتونه چک کوئ. که چیرته مو 3 چک کړل او یا هم 4 نو په دې باندې تاسو کار وکوئ د نیسټډ اف یعنی د همدغه جوړښتونو په مرسته باندې تاسو 3 یا 4 قیمتونه چک کړئ. یعنی تاسو کولای شئ چې دغه اف په منځ کې اوس یو بل اف جوړښت هم ورکړئ. که چیرته نمبر 1 له 0 څخه لوی و بیا به نمبر 2 چک شي، که چیرته نمبر 2 له 0 څخه لوی و بیا به ووایو اف که چیرته مثلا یو بل وریبل ده نمبر 3، که چیرته نمبر 3 له 0 څخه لوی و نو موږ ته بیا میسج ښکاره شي چې نمبر 1 له ټولو څخه لوی ده. یا مثلا تاسو داسې چک کړئ، ګورئ موږ خو صرف مثبت او منفي چک کړل، تاسو کولای شئ چې دوه قیمتونه هم سره مقایسه کړئ. راځو زه یو ځل دوه قیمتونه تاسو مقایسه کوم، تاسو خپل اسایمنټ باندې کار وکوئ. راځو دا له منځه وړو. دوه قیمتونه مو اخیستي دي، وایي که چیرته نمبر 1 لوی و له نمبر 2 څخه صحیح ده، نو موږ ته څه میسج ښکاره شي print if number 1 is greater than number 2 دا میسج موږ ته ښکاره شي. سمه ده. else print if number 2 is greater than number 1. دا د موږ ته چیرته دوه قیمتونه اوسېږي نو ډېر په اسانۍ سره مقایسه کولی شو. یعنی زیات هغه ته ضرورت نه لري چې موږ مثلا انر اف استفاده کړو یا نیسټډ اف استفاده کړو، صرف په دې شکل سره موږ مقایسه کولی شو. اوس که چیرې د موږ سره 3 قیمتونه شي صحیح ده، دلته یو بل وریبل هم منځته راوړو، نمبر 3 په نوم سره وریبل منځته راوړو او د کیبورډ لاره یې ترلاسه کوو، په اډرس اف نمبر 3 کې سټور کوو او دلته یو بل پرسنټي هم ورته اضافه کوو. اوس د دې قیمتونو مقایسه کول څه ستونزمن دي. په دې شکل سره ګوره اف که چیرته نمبر 1 لوی و نمبر 2 څخه، اوس موږ څه ووایو چې نمبر 1 لوی ده که نمبر 2 لوی ده که نمبر 3 لوی ده، تر اوس پورې نمبر 3 لا پاتې ده نو بل اف ورکوو. که چیرته نمبر 1 لوی و له نمبر 3 څخه یعنی له نمبر 3 څخه هم لوی و، ګورئ نمبر 1 که چیرته نمبر 2 څخه لوی و نو بیا باید نمبر 1 له نمبر 3 سره هم وکتل شي. که چیرته له نمبر 3 څخه هم لوی و یا نمبر 1 له نمبر 2 څخه هم لوی دی له نمبر 3 څخه هم لوی دی، نو څه معنا لري دا معنا چې نمبر 1 is the greatest صحیح ده، تر ټولو نه لوی څو ده نمبر 1 ده. دا میسج موږ ته ښکاره شي. ایلس دې اف ته یو ایلس ورکوو. که چیرې نمبر 1 له نمبر 2 څخه لوی و اما دا کنډیشن غلط شو، نمبر 1 له نمبر 3 څخه لوی نشو یعنی صرف له نمبر 2 څخه لوی شو صحیح ده، او له نمبر 3 څخه یعنی کوچنی شو، نو څه معنا دا چې نمبر 3 نمبر 1 څخه لوی ده او نمبر 1 بیا له نمبر 2 څخه مخکې لوی ده، نو کوم یو ټولو کې لوی عدد راځي اوس نمبر 3. موږ ته به کوم میسج ښکاره شي نمبر 3 is the greatest. دا میسج موږ ته ښکاره شي. سمه ده. اوس څه وایو، صرف هم دومره مقایسه وکړو چې نمبر 1 او نمبر 2 نمبر 3 په دې شکل سره مقایسه کړل. که چیرې اوس دا کنډیشن غلط شو یعنی نمبر 1 له نمبر 2 څخه کوچنی شو نو دا اتومات ایلس پارت ته باید راشي. سمه ده. یو ایلس پارت ورته ورکوو. ایلس دا څه معنا دا ایلس دا معنا چې نمبر 1 له نمبر 2 څخه کوچنی ده یعنی دا نمبر 1 له د نمبر 2 څخه کوچنی ده، د کنډیشن غلط شوی ده، دا اف کنډیشن نه ده صحیح شوی. چې نه ده صحیح شوی معنا ده چې نمبر 1 له نمبر 2 څخه کوچنی ده.
نو راځو کله چې نمبر 1 له نمبر 2 څخه کوچنی وي نو یو بل کنډیشن موږ چک کوو وایو چې آیا نمبر 1 له نمبر 3 څخه هم کوچنی ده که نه ده صحیح ده یا داسې وایو چې نمبر 2 له نمبر 3 څخه لوی ده که نه ده لوی کله چې دغه اف کنډیشن غلط شو نمبر 1 له نمبر 2 څخه کوچنی شو نو اتومات ایلس ته راغلو نو نمبر 1 چې له نمبر 2 څخه کوچنی شو نمبر 2 له نمبر 3 څخه څنګه ده لوی ده که نه ده لوی له نمبر 1 څخه بیغونه لوی شو دا کنډیشن غلط شو نو نمبر 2 له نمبر 1 څخه لوی ده که چیرې نمبر 3 څخه هم لوی شي نو کوم یو په ټولو کې لوی عدد ده نمبر 2 نمبر 2 is the greatest دا مسیج موږ ته ښکاره کړي ایلس بغیر د دې څخه که چیرې دلته نمبر 2 له نمبر 1 څخه لوی ده او که چیرې نمبر 2 له نمبر 3 څخه کوچنی شو دا معنی چې نمبر 3 په ټولو کې څنګه ده لوی ده نمبر 3 is the greatest دا مسیج موږ ته ښکاره کړي دا هم شو د دوی ترمنځ مقایسه نو موږ کولی شو چې درې قیمتونه په دې شکل سره مقایسه کړو د nested if else څخه په استفاده باندې موږ تاسې دا کار کولی شو چې تاسې وکړو او قیمتونه ورته ورکړو پروګرام کمپایل کړو قیمتونه ورته ورکړو مثلا 10 شل او 10 نمبر 3 is the greatest که چیرې بیا قیمتونه ورته ورکړو مثلا 100 200 او 45 نمبر 2 is the greatest ځکه 200 په ټولو کې لوی دي او که چیرې بیا رن کړو مثلا 100 شل او مثلا 10 نمبر 1 is the greatest نو ټولو لپاره کنډیشن څنګه شو صحیح شو نو موږ وکولای شو چې درې قیمتونه په دې شکل سره مقایسه کړو صحیح ده د if else او د nested if else څخه په استفاده باندې ستاسو اسایمنټ څه شو درې قیمتونه هم په خپل وکړو چې کومه مخکې تاسو ته ویلو ستاسو اسایمنټ د راتلونکي لپاره چې ماته باید سبمیټ کړئ تر راتلونکو 3 ورځو پورې یعنې د فبروري تر اول تاریخ پورې به تاسو ماته سبمیټ کوئ اسایمنټ مو دا ده چې تاسو به 4 قیمتونه د nested if else او د nested multi if په استفاده باندې مقایسه کوئ سره 4 قیمتونه مقایسه کوئ صحیح ده نو دغه څخه وروسته به کوډ ولیکئ او په ورق کې به هغه سکن شوی فارم یا هم عکسونه به واخلئ ماته به یې راولېږئ نو دا و د موږ سره د nested if جوړښتونه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ نو ښه وخت ولرئ السلام علیکم